اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاج محمد خان بای تاسو او د بیټک ټي وي خصوصا زه مشکور یم چې تاسو رالی او د بلدیاتي انتخاباتو متعلق چې تاسو زموږ نه څه تپوسونه د دې کلي کور متعلق کوئ. زه ستاسو انتهایي شکرګزار یم. زما نوم اظهر علي دی چې زه د کلابټ ویلیج کونسل 2 سره تعلق ساتم او د یو خدمت په جذبه باندې د دې کلي کور د مسالو د حل کولو دپاره مونږ د میدان ته راوتي یو او د محله برچم نه زه چې دی نو د ولاړ یم د اډې سره هم کور دی، مطلب نږدې دا زموږ یو ټوله محله راځي او کوشش به زموږ دی چې انشاءالله مونږ د دې کلي کور چې څه مسلې دي خصوصا د پټواري متعلق دي، د هسپتالونو متعلق دی، زموږ د هسپتال هم مسله ده، زموږ د پولیسو هم مسله ده، زموږ د قصاب هم مسله ده، زموږ نورې داسې چې د لارو کوڅو د مسلې دي، د ګیس، د ترانسفارمر، د بجلۍ او د دې څیزونو زموږ مسلې شته. نو هغې دپاره چې موږ خپل کوشش په دا کوو چې یاره زموږ د کلي کور ته خلکو ته څه مسله ني یا د دی باندې څه لیاز خلک نه اړوي، ځکه چې دا خدمت دی، سیاست داسې نوم دی، سیاست دویم نوم د خدمت دی. نو په دې کې د چا لیاز ملازه ني چې یو سړی تا له عوام ووټ درکړي او تا دوره ځای ته ورسوي چې یا تا د کلي مشر کړي، نو بیا خلکو له پکار دي د خصوصا د ممبرانو له پکار دي چې هغوی د خلکو باندې د خپل کارونه زبادي نه بلکې د خدمت په طریقه باندې بلا تفریق هر یو سړي لیکي. نو دې سره به زموږ د کلي مسالې هم ختمېږي انشاءالله او موږ به خپل کوشش پوره کوو چې د ویلیج کونسل 2 کې چې کم څه څیزونه څه مسالې راځي نو 100% که موږ حل کولو دعوا کوو نو دا خو نه کېږي، خو خیر خپل کوشش به زموږ کوو چې څنګه زموږ پخوا مشرانو هم کړي دي. تاسو ته پته ده زما د والد صاحب هم هغه ممبر پاتې شوی دی دې ځای د دې ویلیج کونسل د دې یونین کونسل نه، نو د هغوی خدمات هم تاسو ته پته ده او زموږ د نورو مشرانو هم زموږ د خپل خدمات هم چې دې ځای کې په دې کلي کور کې د چا څه مسایل راځي او هغه زموږ د لاسو کې او د حل کولو وي، نو موږ د چارې د خپلو پیسو نه هم چې دی روډه نه دی لوی کړی، مونږ چې دی نو لاره کوڅه هم وله چې دی نو ورکړې ده، مونږ منډه تړله هم ولې ده، مونږ چې دی نو ضمانتونو ته هم د خلکو تیار وو، دا مخکې هم تیاري ده. زمونږ د سیاست ته راتلو فیصله دا اچانک وه، څه پلان نه وه چې دا به دې ته مونږ راځو او خدمت به کوو د خلکو، خو بهرحال بیا هم چې رالو نو خدمت مونږ مخکې هم د مشرانو و مونږ کړی دی، زمونږ کرورو ظفر علي خدای دې وبخي هغه هم منډه تړله دې کلي کور له ولې ده، زه هم یم، زه هم راغلی یم دې کلي ته، مونږ به هم تاسو لکه خیر انشاءالله منډه وو او چې څه حده پورې ستاسو مسایل دي هغه د حل کولو کوشش په پوره کوو. کورو د مسله لکه زه خاص کر به زه د خپل کلیوالو ته وایم دې سره به زمونږ هر یو سړی اتفاق کوي چې د کلابټ هسپتال دی 40 کاله مخکې جوړ شوی دی، په نوم باندې مونږ ته خلک وایي چې ستاسو په کلي کې هسپتال دی، یو خو د اپګریډیشن پکار دی، بله خبره دا ده چې دې کې یو پیناډال ګولۍ نه د کلو خلکو دپاره لکه د دې هسپتال څه فایده ده. موږ به د دې د چلولو کوشش دپاره به خپلې منډې تړلې وو انشاءالله. باقي د پولیس مسله ده، زموږ دې ځای کې موږ ته پته ده چې دا پولیس څه کوي زموږ په دې کلي کور کې، غریب سره یو شانتي، امیر سره بل شانتي رویه ده او د هغې موږ خپله پرسنلي ګواهي د دې خلکو سره موږ کینو پاسو، نو موږ ته د دې خلکو د دې متعلق وایي د پولیسو، خاص کر د پټواري مسله ده، پټواریانو پسې چې دی نو خلک خپل جایز کارونه نو د هغه حاضري به موږ یقیني دلته کلابټ کې جوړو، ځکه چې د دې ځای نه خو یو زموږ پټوارخانه هم تللی ده ټوپۍ ته، نو کلابټ خلکو ته ډېر زیات چې دی تکلیف دی، موږ به خپل کوشش کوو چې دا پټوارخانه بیا راشفټ کړو دې ځای کې، که هغه موږ له ځای خپل ځای ورکولي بلا پیسو بلا د هغوی نه به انشاءالله موږ ورکوو. مخکې موږ خدمت کړي دي، ورکړي هم دي ځایونه دې کلي له چې په کار شوي دي د سکول په حیثیت باندې چې د کلابټ کې لومبی د جینکو سکول جوړېده، نو په کلابټ کې چا هېڅ چا ځمکه نه ورکوله، هغه زما والد صاحب و الله پاک ته وبخي محمد اعظم خان چې هغه سابقه د یونین کونسل ممبر او هغه خپله قرباني ورکړې وه او دې ځای کې په آبادۍ کې چې د خپله قیمتي ځمکه ورکړې وه دې کلي دپاره، نو موږ به بیا هم انشاءالله کوشش کوو. موږ د دې کلي باندې مین خلک یو، دی موږ له عزت راکړی دی، دی موږ په سر سترګو ګرځولی یو، زموږ مشران یې ګرځولي دي، زموږ کشران یې ګرځولي دي، انشاءالله موږ د دی دپاره چې کم حده پورې موږ ځو، که مالي که جاني دا ټول د الله پاک لاک فضل دی، دا خپل ښه ټایم هم تېر کړی دی، مشرانو هم ښه ټایم تېر کړی دی، یو خو د هغې فایده موږ ته ډېره زیاته ده، هر سړی موږ له قدر عزت په نګاه باندې ګوري او یقین دیانۍ موږ له راکوي ډېر ښکلو زموږ د کلي خلکو تقریبا زموږ په ویلیج کونسل کې اکثریت خلک چې دی انشاءالله دا موږ سره ملګری دی او د دې فیصله به انشاءالله په 19 دسمبر تاسو ته مخې ته راشي زموږ په حق کې انشاءالله چې دا خلک په
هم زمونږ د خدمات او زمونږ هغه منډې تړلې خلک یاد ساتي انشاءالله. سوچ خو لکه به درته دا ووایو چې یو ټیم ورک په دې له پکار وي ځکه چې زه یوازې خو هېڅ نشم کولی. که دا زه بې انتها پیسې پرسنلي زه لګوم نو هغه هم په هغې باندې هم نه پوره کېږي. که زه ټوله ورځ دې کلي کې منډې تړلې وم نو هغه هم نه کېږي. موږ له به یو ټیم پکار وي او زه به ستاسو د دې چینل په توسط باندې خپل کلیوالو کې د ینګ هلکانو ته خاص کر بیا د مشرانو ته دا زما یو درخواست دی چې پر خپل کلي پر مسالو کې دلچسپي واخلئ. دا ستاسو د عدم دلچسپۍ په وجه دا کلابټ کې دا مسایلې ډېرې شوي دي. نو زما به خپل کلیوالو ته دا خصوصي درخواست چې په ما سره به تاسو ملګري کېږئ او د کلابټ چې څه قسمه مسایلې که هغه په جایزه وي او که لکه مطلب په جایزه حل کېږي ټیک ته، که په جایزه نه حل کېږي نو د هغې دپاره موږ څخه بیا د احتجاج مختلف قسمه آپشن شته. انشاءالله هغه به هم د دې کلي دپاره چې څه هم کېږي نو که د روډ ته راوتلي که د لارې کوڅه بندولي دا به موږ د ټول کلي د خپل کلي دپاره کوو انشاءالله. خو سیاست داسې شی دی دا خدمت دی، په دې کې خو جنګ جګړه کول یا چې دی په غلطه طریقه باندې یو سړي ته ووټ وینا کول یا دباول یا دا څیزونه قسمه خبرې دا د سیاست سره خوند نه کوي. نو زه به خپل خصوصا چې کوم کینډیډیټ زموږ د کلي نه خاص کر ولاړ دي که په ویلیج کونسل 1 کې دي که په ویلیج کونسل 2 کې دي، دا زموږ ټول کلی دی، دا زموږ وروڼه یو بل سره به زموږ سبا بیا غمخادي عزیز ولی به مې نو نه به ځان له کار ګورو او نه به د نورو خلکو له خپلو ملګرو له خپلو عزیزانو له به کار ګورو. ځکه چې خدمت کې جنګ جګړني سیاست کې جنګ جګړني دا خدمت کول دي. نو خدمت چې په پوره طریقه کېږي زموږ به دا خواهش شي چې په 19 دسمبر باندې هم دا الیکشن ښه پوره نه وشي او د هغې نه پس هم د 19 دسمبر نه پس زموږ د همیشه خواهش دی چې کلابټ یو پوره نه او ښه ماحول کې چې د دې خلک خپل ټیم تېروي. خصوصي درخواست دی زموږ اسیم ډور ټو ډور که زموږ چې کوم کمپین چالو دی نو موږ خپل هم خیال خلکو ته واووم چې تاسو مخکې چې دین تاسو به راغلي وئ خو لکه موږ سره خپل د خلکو ډېرې غټې مسایلې ګرځي را ګرځي یا چې دین خپل کاروباري زمینداري هغې دپاره ټایم نشي ورکولی. نو موږ زه اوزګار وم نو ما راوتی یم په یو جذبه باندې او الله زیر شاهد دی چې موږ نه غله یو نه غلا کړې ده. دا زموږ په کردار باندې دا کلی ګواه دی چې موږ د غلطي ملګري نه یو، همیش له د ښې ملګري یو او انشاءالله ثابته وبې دې کلي ته چې د غریب خبره به منلی کېږي دې ځای کې او د غریب به هر یو کار کېږي. اول به د هغی کېږي او بیا به د هغې نه پس VIP ورته وایي یا خصوصي درجه چې ولې ورکړې شوي نو هغې به خپل کوشش کوو چې لومبی به غریبي او زموږ به یو دا ناری چې ابراج کریږي خلک خدا. نو زه د خپل کلیوالو ته دا درخواست کوم چې په 19 دسمبر باندې زما انتخابي نښه ترمس دی. نو تاسو خپل د قیمتي ووټ چې د ترمس په حق کې استعمال کوئ او تاسو د اختیار موږ له مضبوط نه مضبوط تر راکئ چې موږ د کسباله په دې روډ باندې ودرېږو یا که یو سرکاري ځای ته ځو چې موږ پسې ستاسو भरपूर سپورټ نو په هغې باندې به موږ مخکې ځو. نو زما به خپل کلیوالو ته د خپلو ملګرو ته د خپلو خپلوانو ته به دا زما یو خصوصي درخواست دی بیا چې په دې د کلي په معاملاتو کې به موږ سره په ښه کولو کې به زمونږ د مشران رانمایي کوي او کشران به موږ سره منډه تړلم وایي خپل ټیم به هم راکوي او موږ به هم هر څه کوو انشاءالله راز او شپه به نه ګورو او د کلي چې څه چاته هم څه مسله راځي نو خپل حده پورې به دا خپل کوشش کوو چې د هغه مسله حل شي زمونږ په خیر. ډېره مننه جي ستاسو یو ځل بیا مننه تاج محمد خان او بیټک ټي وي چې تاسو راغلئ یو موږ له د خپل قیمتي ټیم راکړو او زموږ د خیالات هم د خپل کلیوالو ته چې دی نو د وړاندو کولو کې یو ذریعه وګرځېدی. ډېره مننه الله قدر وکړي. ډېره مهرباني.